د لومړي ځل لپاره د پښتورګو د کښته برخې لیزري عملیات پرته له یوریتروسکوپي څخه د ابوعلي سینای بلخي په روغتون کې ترسره شول. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه عملیات د یاد روغتون د ډاکټرانو لخوا پر یو 6 کلن ماشوم په بریالیتوب سره ترسره شول. نن په لومړي ځل لپاره د 6 کلنه ماشومه چې د هغې په ګردې کې تیږه وي نو هغه د لیزر په واسطه باندې ترې ایسته شوه راوباسله نو بدون له دې چې د هغې نس څیرې شي نو د لیزر په واسطه باندې هغه تیږه ترې راوباسله. الحمدلله دغه د پرمختللو ډاکټرانو لخوا د عملیات په کامیابۍ سره ترسره شول. این عملیات بار اول در شهر مزار شریف در شفاخانه ملکی و شفاخانه حوزوی اجرا شد که این عملیات از نوع عملیات‌های بدون شق یا عملیات‌های بدون خونریزی بود. د بلخ د عامې روغتیا ریاست وایان ټینګار کوي چې له اوس څخه به په دغه روغتون کې د نورو هغو ناروغانو لپاره چې د پښتورګو ډبرې او یا هم د بدن په کښته برخه کې ستونزې لري په دغه ډول به درملنه کیږي. اوس الحمدلله دلته په رایګان ډول د ټولو هیوادوالو لپاره ترسره کیږي. هر څوک راتلی شي دلته خپل عملیات په وړیا ډول ترسره کړي. په ځای د دې چې دوی بهر مرکون ته لاړ شي یا خصوصي روغتونونو ته لاړ شي نو دلته راشي خپل عملیات په وړیا ډول ترسره کړي او پرمختللي ډاکټران لري. الحمدلله اوس نو دوی لپاره ټول په خدمت کې دي. د دغه ماشوم پلار چې د خپل زوی د درملنې په موخه له فاریاب ولایت څخه بلخ ته راغلی د ابوعلي سینای بلخي حوزوي روغتون د ډاکټرانو له وړتیا او هڅو څخه ستاینه کوي. مشکل طفل ما سنگ گرده داشتن، مشکل گرده داشتن. انشالله الحمدلله ما بسیار خوشحال هستیم که از شفاخانه ملکی دولتی مزار شریف که مشکل طفل ما الحمدلله به شرافت و به خدمات دکتر صاحبا به کلی حل شد. د یادونې وړ ده چې د ابوعلي سینای بلخي روغتون د هیواد په شمال کې یو له سترو طبي مرکزونو څخه دی چې شاوخوا 80 کوچني او لوی عملیات د دغه مرکز د ډاکټرانو لخوا ترسره کیږي.